د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ معلولین او د شهیدانو کورنۍ شکایت کوي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې امتیازات نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي چې د پکتیا شهیدانو او معلولینو چارو امریت امتیازات د نظامی معلولینو او د شهیدانو کورنیو د بایومټریک په پلمه ځنډوي، خو د ملکی معلولینو له ډلې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه او شخصي اړیکې ولري. موږ د 94 نه تر 95 96 تر 99 پورې روپۍ پاتې دي. څوک چې واسطه لري، څوک چې وکیل لري، مالک لري، هغو ته روپۍ ورکړل شوي دي. مظلوم ټول پاتې دی. موږ څه د لوره هیڅ مرسته ما کوي. موږ د معیوبینو او د شهیدانو ورثانو څخه د خپل حق دی روکي. د 93 نه چا پاتې دی، چا 15 پاتې دی، چا 19 پاتې دی، دا ټوله پیسې پاتې. د پکتیا د شهیدانو او معلولینو چارو امیر بختیار ځاځی د معلولینو دا ډول ادعاوې ردوي او وایي چې د نظامي معلولینو او د شهیدانو کورنیو بایومټریک پای ته رسیدلی او د ملکیانو بیا د کرونا وایروس د خورېدو له ویرې ځنډول شوی دی. بختیار ځاځی زیاتوي چې د روژې تر 25مې به د ټول ولایت ملکی معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د 6 میاشتو امتیازات ورکړل شي. په ملکیانو کې هغه خلک چې په 1993 کال کې له حقوقو پاتې دي، هغوی ته موږ انشاءالله د روژې تر 25مه پورې 6 میاشتني حقوق ترسره کوو. نو ټولو ته رسیږي، په دې کې هیڅ ستونزه نشته. معلولین وایي چې څمکنیو ولسوالۍ کې د معلولینو او د شهیدانو کورنیو شمیر له 400 پورته دی چې د کرونا وایروس او ګرځبندیز له کبله یې ژوند سخت شوی او حکومت یې باید د کلونو ځنډول شوي امتیازات ورکړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا.